نن زموږ موضوع ده د ټوپک کلچر په پښتنه سیمه کې د ټوپک استعمال، د هغې فایدې یا د هغې نقصانات څه دي. د فایدو طرف ته که موږ ځو نو ټوپک خلک اخلي د خپل کور د حفاظت دپاره، یا د خپل پراپرټي، یا د خپل ځان، د خپل مال، د خپل جایداد، یا د خپل دین د عبادت د هغې د حفاظت دپاره چې یاره ما ته څوک دا نقصان راونه رسوي، یا ما څوک د خپل عبادت نه د خپل دین نه منې نه کي چې یاره دا مه کوه، یا زما کور ته څوک غل ډاکو راواونړي، یا یو سیکیورټي چېرته په ډیوټۍ ولاړ دی په پاکستان کې او هغه سره ټوپک ته، نو هغه د هغه ځای حفاظت دپاره هغه ساتلی دی چې یاره که داسې ستونزه څه راشي نو چې زه د هغې مخنیوی کولی شم د دې ټوپک په ذریعه باندې. نو دا ځینې خبرې داسې دي، یا که لکه په لاره کې بنده ځي لیونی سپی راغی مخې له، نو هغه به خلک چیچي، هغه که په کم طرف ځي نو خلک به چیچي، نو هغه د کنټرول کولو دپاره بیا چې نو خامخا د ټوپک ضرورت دی. دغه شان دا هغه خبرې دي چې په دې باندې سړی مجبوره شي چې یاره دا ټوپک ضروري څیز دی، دا ځان سره ساتل پکار دي، او دا د کور د حفاظت او د دې دپاره. یعنی ځینې مشران وایي چې امن هم په ټوپک راځي، نو دا هم دغه څیزونو ته اشاره ده چې امن هم په ټوپک راځي، چې دا کم څیزونه مونږه یاد کړل چې د څوک چاته نقصان ونه رسوي، د هغې دپاره ټوپک په دې کې یو کردار ادا کوي. خو دې سره سره بیا د دې نقصاناتو ته هم کتل پکار دي چې آیا د دې فایدې خو ټیک شو دا دي چې د سړي حفاظت کوي، خو آیا مونږه په حیثیت پښتون یا په پښتنه خاوره باندې یا په دې ثوابۍ کې مونږه په دې ټوپک باندې څو کافران وژلي دي چې هغوی زموږ دین ته نقصان را رسو، یا په دې باندې مونږه څومره خپل خپلوان یا د خپل کور خلک وژلي دي چې دا ټوپک مونږ د کور د حفاظت دپاره اخیستی دی، نو آیا په دې باندې مونږه څومره د دې کور خلک وژلي دي. لکه زیات داسې دغه راځي کیسې او دغه د دې یوسف جان لالا پروګرامونو کې به هم تاسو ګورئ چې یاره د هلک چې کوم دی خپل پلار یې ووژه، یا د پلار خپل زوی یې ووژه، دغه شان د ترونو زامن، د کاکا زامن، دغه شان لکه هغه ټوپک چې مونږ د خپل کور د حفاظت دپاره اخیستی دی، په هغې باندې مونږ د خپل کور خلک ووژنو. نو دا دې سایډ ته چې بنده ګوري نو د دې هغه تله چې کوم ده نو هغه زیاته ده، نقصانات زیات دي. په پښتنو کې برداشت ډیر کم دی، غصه پکې ډیره ده، او د غصې په وخت کې صبر او تحمل او د برداشت نه کار نه اخلي. د دوکاندارانو ته هم دغه خواست کوو چې د کیلونو دا ټوپکې دي دا مه راړئ، دا تاسو راړئ، دا تاسو ماشومان له ورکئ یا خرڅې کوئ، پې مور پلار یې وله واخلي، سبا له اخو ماشومان یې هغوی خو د کیلونو ټوپک یا دغه باندې نه پوهېږي چې دا کیلونه ده، که سبا له اصلي د دی لاس له لړه او درزې پې وکړو څوک پې ذمهواري. داسې شوي دي کیسونه زما په دې باندې یو رپورټ هم شته او په هغې کې هغه ثبوتونه هم شته چې یو ماشوم وایي چې دا کیلونه ده، د پلار تماچې راغستې ده او خپله خور یې پې ویشتې ده. زموږ دوکاندارانو ته هم خواست دی چې د کیلونو دا ټوپکې د پلاستیکو ده یا دا پټاخې شوې دا مه راړئ. دا پټاخه نه ده، دا خو دومره بد شی دی چې د ماشوم په ګوتو کې خلاصې شوه نو ګوتې یې لاړې ټول عمر له دې
هغه معذور کړ. هغه بیا چرته سرکاري نوکری نشي کولی که چانس ورته ملاویږي ګوتې به کږې وږې سترګې ته یې شوته لاړه سترګې کاڼۍ شوه دغه شان چاکرې وویشته او هغه ځای باړني یا خشاک وي او هغې ډزو که اور ته ولګېدو مکمل کور به تباه شي. د دې وړې پټاخې نه یا د دې پلاستیکو د ټوپک نه د دې نه هم د دنیا څیزونه غلط دغه جوړ شوي دي او د ماشومانو هغه ذهن هغه طرف ته ځي. زما یو راپورټ ما جوړ کړی چې د دې ړومبي جومات کتاب و د انګلیش او که د دویم جومات دی سرکاري ګورنمنټ سکول ماشومانو دپاره په هغې کې اوس کاپ د لکه الف ب ت وي که نه نو کاپ سره کلاشنکوف جوړ کړی دی. نو یا خدای مو چې دنو په ټک وړاندې که تاسو د دومره ماشومانو ته چې هغوی لا تر اوسه خبرې هم نه دي زده کړي تاسو ورته الف ب ت ښایئ نو په الف ب ت کې ورته تاسو د ت نه تمانچه ښایئ او د کاپ نه ورته کلاشنکوف ښایئ نو د دې نه ورته بل څه ولیکئ که نه د دې نه خو په زرګونو نور هم داسې ټکي راځي څیزونه راځي چې هغه د ماشومانو ذهن یو ښه طرف ته بوځي. نو که تاسو ورته د ت نه تماچه او د کاپ نه کلاشنکوف ښایئ او هغې سره بیا د هغې هغه تصویر هم جوړ کړئ نو دا لکه دا ماشومان څه زده کوي په دې سکولونو کې په ړومبي کلاس کې دی څه زده کوي د دی ذهن کم طرف ته ځي د دی ذهن سازي د جنگ د نفرت او د یو غصې او غلطې رویې طرف ته ځي. نو په هر ځای کې د پښتنو سره زیاتې کېږي پښتانه د جنگ طرف ته د ټوپک طرف ته د بدامنۍ طرف ته ته به وایې داسې په زور غونډه کې راښکلی کېږي. ګرانو مینهوالو د اختر په شپه یا د واده په شپه یا د ماشوم د پیدایش په شپه هوایي ډز مه کوئ. هوایي ډز ډېر خطرناک او ډېر غلط څیز دی. داسې سړی به په هغې باندې ولګي چې هغه به د یو کور دکه یکي یو شمع وي چې بلیږي به هغه به د یو کور یو ذریعه وي چې هغې ته به هغه رزق ګټي روټۍ به ګټي خپلو بچو له به یې راړي خپل ټول خاندان له به یې ورکوي او داسې شوي دي ټول خاندان بیا په جړا جاړي خو بیا وروسته څه نه کېږي. نو د هوایي ډزو ډېر زیات نقصانات دي. که د واده په شپه باندې تاسو هوایي ډزې کوئ نو په هغه پیسو باندې یو ګولۍ چې کوم ده په 200 روپۍ ده. نو هغه ګولۍ که تاسو 60 ډزې کوئ نو څومره شوې نو په هغه پیسو باندې د واده خاوند له جوړه واخلئ سپلی پې وله واخلئ یو پټکې یا داسې ګړۍ څه ګفټ پې وله واخلئ نو چې هغه اچئ واسکټ پې وله واخلئ چې هغه اچئ او هغه استعمالئ نو دا به وایي چې دا راله د خپل یار خلیل اغوستی ده او هغه د هغې عمر به زیات وي لکه چې څومره وخت هغه اچئ نو هغې ته به ستاسو هغه ګفټ او ستاسو هغه به ورته ښکارېږي. ډز څه شی دی چې تاسو لکه مثال چا ډز وکړو هوایي او هغه بره ډز وشو
اګولې لاړه نو ډز خو لاړو بس ختم 1 سکند شه ډز لاړو ختم شو بیا د هغې اواز سره که چېرته کې په ګاونډ کې څوک بیمار پراته دي یا داسې څوک د هسپتال خوا کې چې ګاډی تېرېږي نو هغه یو بورډ لګولی چې هارن بجانا منع ہے دا ولې چېرې هلته کې څوک بیمار وي چې هغه ذهني طور ډسټرب نشي اواز ډېر ښه نه وي نو که دغه شان په ګاونډ کې څوک بیمار پروت وي او تاسو هوایي ډزې کوئ هغوی ته به یو خو د هغه اواز د وجې ګوره په دې موټرسایکل سایلنسر چې خلک وباسي او دا زیات ډګه ډګه کوي که نه اکثره هلکان ناکاره هلکان چې کوم دا کار کوي اکثر بیا چې ده نو خلک چې هغه موټرسایکل په کومه لار تیر شي نو د هغه پلارو مو کنځي هغه هلکو مو کنځي نو خلکو ته تکلیف د نویس د وجې وشي د اواز د وجې وشي چې هر خلک یې ذهني طور اواز لاړو یو اواز تیر شو بس ذهني طور یې خلک ډسټرب کړل دغه شان د ډز اواز چې کوم دی هغه ډېر خراب دی ټوپک چې کوم دی په خپل کور کې ساتئ خپل حفاظت دپاره خو هغه بهر مه راوباسئ د کور حفاظت دپاره ساتئ خو د کور خلک په ټوپک باندې هغې نه بیا غټې غټې دښمنۍ جوړې شي او ځمکې جایدادونه او خلک اطاله واله شي خاندانونه پکې تباه شي ښکلې ښکلې زلمې چې هغوی ته لا ډېر کار پروت وي د دې دنیا نه د دې ټوپک د یو ډز په وجه تلي د دې ټولو خبرو مقصد صرف دا دی چې ټیک شوه تاسو د کور د حفاظت دپاره تماچه یا ټوپک په قانوني طریقې سره لایسنسدار شی په کور کې ساتئ او ډېر لرې ږدئ چېرته کندو په یو ګوټ کې ږدئ چې هغې ته نه ماشومان رسي نه ورته ځوانان رسي او خدای دې هغې ته حاجت نه راولي الله دې نه کړي چې ستاسو هغې ته حاجت راشي او وړه وړه خبره باندې هغه مه راخلئ که چېرته کې د تره زوی سره یا ماما کاکا سره تر دې چې خپل مور او پلار سره بعضې پکې مونږ داسې اورېدلي چې وایي پلار یې وویشته او مور یې وویشته په دې سوشل میډیا باندې د دنیا پروګرامونه راځي پلار ولګي زوی ولګي زوی ولګي پلار ولګي او لوی په یو ونه باندې 4-5 په ځمکه باندې په ډیران باندې په اسې خبرو باندې چې د ماته دا ووایي او ما ورته ټوخی وکړو داسې نو په دې وړو وړو خبرو باندې ټوپک تماچې ته مه لاس کوئ خدای ته وګورئ برداشت وکړئ ساړه وخورئ هغه وخت خو دا ډز اسان دی خو وروسته د دې سنبالول بیا ډېر ګران دي خپلو بچو باندې نظر وساتئ او بعضې ماشومانو پکې ځان ته پټې اغوستي تماچې د مور او پلار نه پټ ساتي نو د هغوی بستې هم چک کوي د هغوی کمرې چک کوي د هغوی د کمرو د کټونو لاندې هر څه چک کوي کنټرول وساتئ په هغوی باندې که چېرته کې لاس یې خطا شو خدای دې نه کړي او په چا یې ډز وکړو نو بیا به هغه ډز د سنبالولو نه وي سوال درته کوم منت درته کوم ټولو ته ټولو پښتنو ته چې د ټوپک په استعمال باندې ځان پوه کړئ ټوپک ډېر خراب شی دی تماچه کلاشینکوف ګولۍ دا ډېر بد شی دی دا خاندانونه تباه کوي دا ځمکې خوري دا یو بلا ده دا زما شاته چې بلا ده دا ټوپک دی
دا یو بلا ده، دا دشمنی ده. د دشمنۍ داسې بلا ده چې دا خلک خوري. ډریګن دی، دا ډریګن، دا دشمنی ده. دا ټوپک چې چا استعمال کړی دی نو هغه د دې بلا سره مخ شوی دی، او دا بلا بیا د هغوی ټول خاندان، د هغوی ځمکې، د هغوی جایدادونه، دا غړمکی خوري. دا بلا، دا د دشمنۍ بلا ده. د هغوی ونې چې کوم دي، د هغوی ونې دا د هغوی ونې دي، شنډې شي، پاڼې نه کوي، شنې ني، بیا تورې. د هغوی اسمان سوري. د هغوی په ونو کې مرغۍ جالې نه اچوي، مرغۍ د هغوی نه تښتي. او خلک چې دا کوم خلکو کډه هغسې دوی کډه په سر شي، د هغه ځای نه ځي، اکثر مجبوره شي پکې. نو د دې ټوپک په ځای باندې د ګل، د مینې، د زغم، د برداشت، د صبر نه کار، د استقامت نه کار واخلي. دا د نبي علیه السلام سنت هم دي، او په دې کې د ټولو انسانانو خیر هم دی. او ټوپک اوس ساتئ. د ټوپک ګناه نشته، ګناه د دې ده رویې ده، رویې. زمونږ د پښتنو د رویو د وجې د دې پښتنو چې کومه ایکو ده، کم د غصې کنټرول چې کوم په دوی کې نشته، د هغې د وجې بیا خلک دې ته لاس کي او دا بلا یې په سر شي. نو خپلې رویې چې کوم دي هغه په خپل کنټرول کې وساتئ، تشدد مه کوئ. دا خپله ژبه هم کلا ده او هم بلا ده. خپله ژبه د دې نه داسې خبرې راوباسئ چې هغه ښې طرف ته لاړې شي. خلاصوي انسان خبره په خبرو، غویان جنګ کوي یو بل سره په ښکرو، او حال یې وګورئ ژوندي دي او که مړه دي، ټوپکمار د خپلو کلو ناخبرو. ټوپک وساتئ خو د خپل حفاظت دپاره په قانوني طریقې باندې، او ډېر لرې چېرته کې د کور په بره چجه کې چېرته په یو ګوټ کې کېږدئ، خدای دې ورته ضرورت نه راولي. او که داسې یو ډرون د انډیا نه بیا راوالوته او ستاسو ډېر شوق کېږي چې دا اوس په دې ټوپک باندې ولو، نو که کله حکومت اعلان وکړي چې اوس عوامو ته خواست دی چې راځئ او جهاد دی یا ټوپک راواخلئ، نو بیا صحیح ده. چې حکومت اعلان نه کړي نو دغه څیزونه هم مه راخلئ. د دې لپاره خپل پوج شته، خپله آرمي شته، ملیټري شته، په هغې کې بیا خپل سیکشنې دي. او زمونږ په معاشره کې، زمونږ په انټرنل دغه کې چې دی نو پولیس ډپارټمنټ شته، بیا په هغې کې هم خپل سیکشنې دي. دا د هغوی ذمهواري ده او دا د هغوی کار. نو په سوشل میډیا باندې هم داسې قسم شومینډ مه کوئ. او د پښتو فلم سازانو ته هم دا درخواست کوو چې تاسو مهرباني وکړئ په پښتو فلمونو ډرامو کې هم د دې څیز دغه وکئ، لږ کم استعمال کوئ. په تعلیم باندې فلم جوړ کړئ، په سبق باندې جوړ کړئ. داسې یو بله موضوع راواخلئ، سپیس ته پکې خلک خیږي، هغه یو میشن دی، یا یو بل ساینټیفیک څیز باندې په اتلانو باندې جوړ کړئ، ډاکټرۍ باندې جوړ کړئ، په یو فیلډ باندې جوړ کړئ چې دې فیلډ ته خلک څومره په تکلیف دننه کېږي او دې کې کمې شخړې راځي. استاز، د سکول استاز باندې جوړ کړئ، سکول استاز څنګه جوړیږي او بیا هغه څومره د یو ماشوم په لویولو کې او د یو ماشوم په بنیاد کې خودو کې د استاز څه کردار دی. داسې نه چې په
پنځو واړو ګوتو کې چې نو دا د ګوتمې ولګوه او ګریوان وشلوه او ټوپک په لاس راخوشی څادر دی په یو لاس نیولی دی ټوپک یې تماچې سره په بل لاس دی ډزه 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 پولیس پې وموندې ډزه 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 خپل پې وموندې پردی پې وموندې دا ډېر غلط شی دی په مینه باندې وخت تېر کوي د خپلو غصو په خپل کور کې د رویو د زنانو سره د ماشومانو سره د تشدد وغیره د دې نه ځان وساتئ په مینه وخت تېر کوي په اتفاق وخت تېر کوي او د ځان خیال وساتئ دا ژوند یو ځل میلاویږي د الله طرف نه او دا په یو ښه طریقه باندې تېر کوي یو سړی چې یو ځل پیدا شي او هغه مړ شي د دې دنیا نه لاړ شي نو بیا نه راځي او د هغه کردار پاتې شي نو کردار ښه وساتئ او ژوند داسې تېر کوي چې خلک تاسو پسې وجاړي چې خلک ستاسو په مرګ باندې خوشحاله نه شي چې غمزده شي دعا درپسې وکړي وایي چې ته پیدا شوې تا جړل خلکو خاندل چې ته پیدا شوې تا جړل خلکو خاندل داسې مړ شه چې ته خاندې خلک جاړي الله پامان